او بله بل چې دی زما خپل قریبانو دوستان دلته چې ما هاوس بلډینګ کوي نو چې هاوس بلډینګ مې کوي هم چا ویلی چې دا هاوس بلډینګ سخت دی کولی شي چې دی تر سره ورسوي که نشي کولی خو مثال چې ما هاوس بلډینګ خلاص کړي هم په قریبانو په دوستانو کې ما هم د هغو په سترګو کې ما عزت درلودی ما ته به یې په غټه سترګه کتل چې مثال ماشاءالله وګوره هاوس بلډینګ یې وکړي هم په کار کې مثال چې هلته به هم کار مې کوی چې هم به په غټه سترګه به ما ته کتل مثال بله عزت به یې راکوی دا رقم خلک هم و چې مثال زما سره په کار کې چې هاوس بلډینګ به یې نه و کړی کار یې کوی هغه سړي ته ورمعلومیږي هغو ته به یې په بله سترګه کتله چې مثال بله زه به دلته وم هغه به دلته وه بله کنیز در ما مشران هم وه چې مثال زه خپله دا دی د 28 کالو یم د 24 کالو به هم خو بیا به هم زه دلته وم هغه به دلته و ولې هاوس بلډینګ یې نه درلودی هاوس بلډینګ یې نه و کړی نو زه هر چاته دغه وایم چې که غواړئ چې ښه کار زده کړئ ښه قوانین او هر څه باندې پام وکړئ باید هاوس بلډینګ وکړئ بله یا ستا هدف دا دی چې مثلا هغه کسان چې په همداسې بغیر له مسلک او بغیر د هاوس بلډینګ له ترسره کولو دلته کار کوي د هغوی او هغو کسانو ترمنځ معمولا ډېر توپیر دی چې هغوی په حرفه‌ایي توګه لکه تا چې زده کړي دي یو کسب زده کوي یو لاسي کار زده کوي یعنې د هغوی ترمنځ په امتیازاتو کې معمولا او په ټولنه کې د مدغم کېدو په برخه کې ډېر زیات توپیر دی که نه شته دي ځینې کسان چې شاید دا حرفه یې په افغانستان کې هم زده وي ستونزه ونه لري یعنې دې کار د کولو جوګه وي خو هغه کسان چې دلته رسمي سند ولري هغوی سبا د کار د نشتون سره نه مخ کېږي او په قانوني توګه باندې دلته اسناد اخیستلی شي او په قانوني توګه دلته ژوند کولی شي او هغوی ته د یو مسلکي کس په سترګه کتل کېږي په هغوی باندې هغه کسان چې د دوی سره یې کار بندېږي معمولا هغوی د داسې یو چا په لټه کې وي چې هغوی په مسلکي توګه یو کسب زده کړی وي یو صنعت یې زده کړی وي نو معمولا هغه کسان چې دلته په دې برخه کې هاوس بلډینګ نه ترسره کوي هغوی ته د عادي خلکو په سترګه کتل کېږي چې معمولا په دغو خلکو په کارونو باندې اعتبار هم ټولنه نه کوي خلک په اعتبار نه کوي او یوه پوښتنه بله شاید استاد معمولا د هاوس بلډینګ او پوهنتون او د دې مسایلو نه وروسته دا مطرح کوي چې عاید څنګه دی تا چې دا په کومه برخه کې هاوس بلډینګ کړی دی کولی شي دلته د ژوند ټول لګښتونه پرې پوره کړي حتی د ځان لپاره یو سیوینګ ولري دا دې مسایلو په اړه که دوستانو ته معلومات ورکړي چې څنګه دی مالي اړخ یې څنګه دی د عاید بڼه یې څنګه دی یعنې ته کولی شي دلته هم د خپل ژوند ټول مصارف پرې پوره کړي او کولی شي د ځان لپاره یو شخصي سیوینګ هم ولري که په دې اړه دوستانو ته معلومات ورکړي څومره توپیر یې دی د نورو کارونه چې هغه خلک بې مسلکه کوي بې هاوس بلډینګه یې کوي بې له یوه رسمي سنده بې له یوه رسمي مرجع نه یې کوي یا هغه کسان چې دلته راځي په د حرفه کې مثلا تخصص نه لري یا هاوس بلډینګ نه وي کړی د هغو کسانو ستا ترمنځ دومره توپیر دی د عاید په لحاظ باندې د سیوینګ په لحاظ باندې د ژوند د بڼې په اړه که په دې اړه دوستانو ته مشخص معلومات ورکړي موږ وخت لرو کولی شي وخت واخلي او بشپړ معلومات دوستانو ته ورکړي په دواړو سترګو دلته چې دی مثال زه چې د خپل اوس کار کوم زه خو چې مثال په هاوس بلډینګ کې سړي ته دغونه پیسې نه ورکوي یا خو تاسو ته ټولو ته در معلومه ده ما درته وویله باید د سړی د هاوس بلډینګ سره باید کمک واخلي باید د سوسیال امتیا د جوب سنټر او سړی چې بیا خپل مثال هاوس بلډینګ خلاص کړي بیا چې دی مثال څه مشکل نشته دغه د مثال د زه چې کار کوم ماته چې دا پیسې راکوي په هغه پیسو باندې هم زه د کور خرڅ کوم هم زه خپل موټر لرم هم د کور کرایه ورکوم هم خوراک او چشک هر څه ورکوم هم کور ته پیسې استوم هم خپل ماته د میاشتې یو څو پیسې را پاته کېږي خو مثال سړی مثال چې اوس ما هاوس بلډینګ نه وای کړی نو بیا دغونه پیسې سړی ته نه ورکوي مثال چې څوک هاوس بلډینګ وکړي او کار کوي د هغه چې دی مثال وبه وایي 1500 ایرو
مم. په اول سر کې تقریبا 1500 ایرو ورکوي، او چې سړی مثال هاوس بلډینګ یې نه وي کړی هغه ته 1000 ایرو ورکوي. نو ډېر مم. فرق دی. دواړه یو مم. رقم کار کوي، دواړه مثال چې دی هغه کار کوي چې د ورځې چې مثال زه 8 ساعته کار کوم، چې چا هاوس بلډینګ نه وي کړی هغه هم 8 ساعته کار کوي. په کار مم. کې فرق نشته، خو مثال چې هاوس بلډینګ دې کړی تا ته ډېرې درکوي، تا ته د استاد په سترګه ګوري. او زه خپله مثال دا اوس چې کار کوم د هغه د کار په پیسو باندې هم کور چلوم، هم خپل موټر لرم، هم اوس هم زه مایسته کوم. نو د مایست مم. هم د میاشتې 3-3.5 ایرو هغه ته مې ورکولې، ټوله سره رسیږي. زه بیا هم درته وایم دوستانو، که چیرې پوښتنه که چیرې سوال لرئ کولی چې زما څه پوښتنه وکړئ، په پښتو کې، په دري کې، په ډوچ کې، زه ستاسو د سوالو جوابونه درکوم. Artikula, ich glaube, ich habe es verstanden, dass man auch jetzt auf Deutsch sprechen kann, oder? Ja, also ihr könnt mich auf Pashto, Dari oder Deutsch Fragen stellen. Ich würde gerne eure Fragen beantworten. Tatsächlich, weiß ich nicht, wie viel ihr das, weil ich das nicht mitgekriegt habe, wie schwierig das für dich war tatsächlich. So, wie lange hat es gedauert, bis du wirklich deinen Gesellenbrief hattest? Also das war am Anfang nicht leicht, als ich Ausbildung angefangen habe. Aber mit der Zeit Du kannst, hatte ich du auch kannst auch, nach der Schule hatte ich auch Nachhilfe und alles. Und das hat 3,5 Jahre gedauert, bis ich ein Geselle wurde. 3,5 Jahre, okay, krass. Ja. Und jetzt machst du deine Meisterprüfung noch, oder? Ja, genau. Ich mache jetzt meinen Meister und ja, Meister hat ja 4 Teile und Teil 4 habe ich schon und Teil 3 habe ich auch die Prüfung geschrieben. Jetzt warte ich auf meine Ergebnisse und Teil 1 und 2 muss ich nur noch die Prüfung schreiben und Meisterstück bauen, dann bin ich Meister. Und ich dachte jetzt, vielleicht kannst du in Pashto mal, vielleicht habt ihr das auch gemacht, mal erklären, die Möglichkeiten für dich, wenn du deine Meisterprüfung geschafft hast. Was heißt das für dich? Was öffnet das für dich für Möglichkeiten? Ja, gerne. Ich würde jetzt auf Pashto reden. نو دوستانو زه چې یم اوس کار کوم، نو د کار سره زه هم مایسته کوم. مایسته چې بیا دی هم یو څو درجې بالا دی در کارګر. نو زه چې یم چې د خیر سره سړی مایسته وکړي، بیا هم کولی شي چې خپل فرما خلاصه کړي، خپل کار وکړي، چې دلته په جرمني کې ورته وایي زیلبشټینډیش. کولی شي هم ځان زیلبشټینډیش شي. بیا ته هم کولی شي چې نور چاته کار ور زده کړې، هم کولی شي چې خپله پریوات مثال نور هم کارونه وکړې. نو د مایسته چې دی هم کولی شي چې ته als Meister کولی شي چې بل ځای هم کار وکړې، نو ستا تنخوا بیا چې دی در ګزله ډېره زیاته وي. نو زه تاسو ته دغه را درکومه چې که غواړئ چې مثال په څوکم کې په آینده کې ښه ژوند ولرئ، باید د کاره بعده تاسې مثال چې کار مو زده کړئ، باید تاسې هم مایسته وکړئ، یا ټکنیکه وکړئ، یا انجینیر. چې په وسم فرای weiter lernen باید زده وکړئ، باید سبق زده کړئ، مایسته وکړئ، یا ټکنیکه، یا بله خبره، یا نور کارونه د هغه رقم مثال.